او کسب کوونکي ته او کار کوونکي ته او په خپل لاس باندې ګټه کوونکي ته په حدیث مبارک کې د الله تعالی دوست ویلې شوی دی لکه الکاسب حبیب الله کسب کوونکي د الله تعالی دوست دی خو دوستانو داسې کسب زده کول چې په هغه کې د انسان د دنیا فایده وي خلکو ته هم فایده رسی او اخروی فایده پکې هم وي دا ډېر بهترین کسب دی او که کسب داسې وي چې صرف پکې دنیا فایده وي دته خلکو ته دا کسب هم ښه دی او که کسب داسې چې نه پکې دنیوي فایده وي نو اخروي نو دې نه ځان ساتل پکار دي بلکې دا اسې وخت ضایع کول دي او خپل ځواني چې کوم دی ضایع کول دي لکه مفتی تقی عثماني صاحب اصلاحي خطبات کې په جلد نمبر 13 کې یو کیسه را نقل کړې ده او ډېر ناشنا کیسه را نقل کړې ده هغه وی یو ځل د هارون رشید رحمه الله دربار ته یو کس راغی هارون رشید صاحب ته فرمایل چې زبنن تا ته داسې کرتب او داسې یو گیم وکما چې داسې کرتب او گیم به تاسو په ژوندۍ کې چاته اړو کتري نه هارون رشید وته ډېر اخلا دوه ویل لاسه کارو کوي چې ماته لګه د مخامخ د دربار چې کم سهن دی د خالی کوي هغه ته خالی کړی د یو نارستن راواغستا د جامو د غندلو او هغه د دربار په منځ کې اوله ګوله او لګلری تلاړې او تار راواغسته او د تار د لر زین ور خوشی کې بدغستن باندې او د تار د دستن په د سوري کې خپل وردن نشه د به خواري کړي او د به مهنت کړي او دا کرتب زده کړي دي چې څنګه د تار د دستنی په سوري کې وردن نشه چې ست خوم ویلې کیږي نو هارون رشید سی وته فرمایل چې اوس د بل طرفه دا کرتب وکا د بل طرفه تراتو شو او بیا د هغه ځای تار ور خطا ک چې څنګه ور خطا ک نو بیا دا د دستن په سوري کې وردن نشه نو خلک هم حیران شو هارون رشید سی هم حیران شو او د لپاره چې کوم د اعلان وکړو چې د لس درهم ورکړي خو سره لس چپړي سزا هم ورکړي لس چپړي وایي او لس دوری وایي نو دربانچیان ډیر زیات حیران شو وزیران هغه ول حضرت دالس درهم دا خو انعام دی لیکن دالس دوری وهله دا خو سزا ده نو انعام او سزا په یو کې تاسو دواړه څنګه جمع کړئ هغه وته دالس درهم خو ځکه ورکوم چې د یو کرتب وکړو او دا سه کرتب چې دا چانو کړي او دالس دوری ځکه ورکوما چې د خپل وخت ضایع کړی دی او خپل وخت په داسې کسب کې لګولې دي چې په هغه کې نه دته فایده شته او نه پکې خلکو ته فایده شته او نه پکې اخروی فایده ده بلکې کدا سه کسب ذکرې و داسې کار ذکرې وي چې په هغه کې خلکو ته فایده وي او د آخرت فایده وي دا کسب د لپاره خو په دې کې نه خلکو ته فایده شته او نه پکې اخروی فایده شته په دې وجه زده لس دوری ورکوما نو عزیزانو داسې کسب ذکول چې په هغه کې خلکو ته فایده وي دا کسب ذکول پکار دي لکه ډرایوینګ شو ټیلری شو دنه له ترکانی شو دلکاری شو نور بشمیره کسبونه دي دا ذکول او دا خلکو ته خودل دا هم یو صدقه ده